زه دې ته لاریږم چې امنیت ته زه په امنیت باندې څه زه امنیت وخورم د امنیت خراب کړی چا خو بیرته هم خبره تا خپلې خبرې ته بیرته راځي د امنیت خراب کړی چا خو دوی به وژل دوی به وروره سیسدوسیه ودروله په شمال کې په د چا بانک کارت هویت په جیب کې وراکته به کوي د سیسدوسیه ټایرو ته بیا حلال کوي چا وژل خو دوی به وژل که نه چا قتل کوي خو دوی به کوی په کابل کې هدفي وژنې چا کولې خو دوی به کولې په کابل کې به چارواکي چا وژل خو دوی به وژل په کابل کې چا دغه ژورنالستان ټارګټ کړل ویې وژل خو دوی ووژل که نه د امنیت خراب کړی چا خو خراب کړی هم دوی راغلل دوی نن د واک په ګدۍ باندې ناست نو ولې امنیت خراب شي څوک جنګ وکړي دلته د جنګ څوک شته نه هغه چې د مقاومت نارې وایي هغه سره خو څوک درېږي نه چې هغه ټول د قاتلونو زمن دي د هغو پلار و نیکه قتل کړی و په دې وطن کې غصب یې کړی و دا وطن یې چور کړی و زه راسم زه په کومو سترګو له هغو سره ودرېږم داسې مخکې ته د ادرس یادواري وکړه که زه ادرس ونه لرم اتې به زه د جهل طرفداري کوم زه به له جهل سره له قاتل سره درېږم زه ادرس نه لرم نه ادرس مهم نه ده ماته لاله ماته د خپل دغه خپل د هیواد وګړي مهم دي زه په مقابل کې د ما دا یوه خبره داسې لګېږي لکه توپ ولې که نه لګېده ما ته په فیسبوک کې کنځلې نه کېدې ما ته به خور و مور نه یادېدله د ما دا یوه خبره په ذات خدای قسم به دا رقم لګېږي په دې خلکو لکه د توپ مرمۍ سې باندې ورخوښ کم دا رقم به د باندې لګېږي ولې دا خلک چې دا خلک په ناجایزه باندې ناست دي دا خلک په دغه باندې نه دي راغلي بل داسې د فتح نارې وایي دا خلک چې موږ فتح بابا هلته د دوی په دا دوحه کې د 3 کاله چې وروره سره اخوا دېخوا منډې ولې په پاکستاني پاسپورټو بیا سفرونه کول کله به په د روس کې ناست ول کله به په دوحه کې ناست ول هغه له چا نه څنګه پټ دي هغه ولې په وین څوک ولې بحث نه کوي زه نه بیږم زه تاسو ته په دې چې دغه کومه تاسو نه ګیله دې ما په دې چې راځي چې تاسو شهزاد صاحب په یوه خبره باندې مه خفه کېږه تاسو د جمهوریت د وخت مبارزینو چې بیا هم دین بدل کړی په دې 2021 کې د 2021 مسلمانان سوی تاسو د زړو مجاهدینو هېڅ کوم فرق په موږ ځوانانو ته نشته تاسو د زړو مجاهدینو هېڅ کوم تفاوت هم نشته ولې زاړه مجاهدین هلته جهاد کوي د وروس په مقابل کې بله ورځ په بون کې ولاړ په بون کې امضا ورسره وکړه وروره یو ډول امریکایان په افغانستان باندې حاکمان کړی ورسره افغانستان ته د تاسو د هغو موږ ته هېڅ کوم تفاوت هم نشته نن که د یو دانه په فرانسه کې ناسته طرفداري یې کوي وروره ما ته وروره زوړ مجاهد ده که ته په بلجیم کې ناسته طرفداري یې کوي ما ته زوړ مجاهد دی وروره ما ته تا او د زاړه مجاهدین هېڅ کوم تفاوت هم نشته هغو هم دغه رقم ننګینه که دغه وکړئ تاسو به راولاړ شئ وروره چې کله دوی د واک په ګدۍ باندې کېنستل تاسو وروره سوکه ورخوځېدلئ د خپلو په ذات د خدای قسم ده له تا سره د خپل شخصي بزنس غم ده له تا سره نه ولکه د هیواد غم وي نه ولکه د هیواد د خور غم در سره وي نه ولکه د هیواد پانتون غم در سره وي نه ولکه د هیواد د جهل غم در سره دی یو شي غم هم نسته خپل شخصي ګټې پکې ګوري دا اوس چې تللی یم په خپلو شخصي ګټو پسې تللی وي خپلې شخصي ګټې دې پکې وکتلې هلته د بزنس پکې خلاص کړې بیرته رالې قرار کېنستې اوس چې تا ته زه په غاړه چاړم در کېدم خدای نخسته په قرآن کې ته په مقابل کې وغږېږي په ذات خدای قسم ده کې ته په مقابل کې وغږېږي ولې ته اوس یو شرایط ته تللی چې تا هلته کاروبار لري نو ته به څه رقم غږېږي د دو خلکو په مقابل کې بنان زه بیرته هم راځم زه نه غواړم چې تا انحصار کړم مخکې مې وویل زه نه غواړم چې دا ټول الکان داسې په تا باندې نیوکه وکړي چې ته چې تللی د هېواد ته هغه د خپل کار ده خو مګم موږ ادب دغه شی ده چې هېواد ته ولاړې نوش جان دې څه چکر دې وولی نوش جان دې څه خو لیکن په لیاز د خدای دغه وطن جهل ته روان ده زه ډېره بښنه غواړم دلته دا خورکۍ هم ناسته ده په خدای زما خبرې نه دي خلاص زه ګیله مې له تاسو نه دغه ده چې دلته دا خورکۍ هم ناسته ډېره زیاته بښنه غواړم په خدای قسم بې ناموسي راواوښته په خدای قسم بې عزته سو مخکې مې وویلی په خدای قسم ده که موږ تاسو بچیان به لا د دغه تاریخ د دغه وطن کرزاری په خدای قسم ده که موږ تاسو یوازې د تورخم او د بولدک د بې عزتۍ جواب ورکو د بېناموسۍ جواب ولاکه ورکو بېناموسي دې خلکو موږ ته راواړوله دې خلکو بې عزتي راواړوله دې خلکو موږ ته هغه څه راواړول چې موږ د دې جبران کېدونکی هېڅ داسې کوم څه نشته چې ما ورته په مقابل کې جبران کړو دا وطن په یو دا وطن اوس یو حالت ته روان ده که لس کاله نور هم دا خلک دلته په دې هېواد کې پاتېږي مطلقا دغه هېواد له منځه ځي دغه هېواد نسلونه له منځه ځي دغه هېواد ځوانان دا اوس د ګوره تېر هفته د راپور خپور شو په زرګونه ځوانان دې له دې هېواد نه وتلي دي هغه بشري نیرو دې له دې هېواد نه روانه ده ولې وځي له ده نه وروره کمپیوټر ته یې ملا کېنولی ده په ډاکټرۍ د ډاکټر په سر باندې یې ملا کېنولی ده چې هر چېرته ولاړ شي وروره ملا ده داسې څوک په دغه هېواد کې نشته چې وروره هغه کوم کار چې راواخلي اخلي کار ته یې وسپاري ولې ورسره ودرېږم بیا هم په اخر کې درته وایم شهزاد لاله چې
ښه په نره دغه کوه ملاتړ یې کوه، لیکن ښه په نره یې دغه کوو، ښه په نره ښه وروره په وتلې سینه باندې مخالفت کوو او راځو درېږو به همدغه د توپ غوندې خبرې نه دي تر څو چې په دې رګو کې وینه جاري وي. په خدای قسم د کلاس چې واخلم، په خدای مې دې قسم چې ټوله کورنۍ مې یوسي هلته له ځانه سره کښېنوي وایي چې خوله دې بنده که لایم په ذات دې خدای قسم درکه بنده کړم دا خوله. ولی نه غواړم چې سبا خپل اولاد له خپل تاریخ ته شرمنده واوسېږم، د یو فرد په حیث وایم، د یو افغان ځوان په حیث دا خبره کوم. سبا غواړم چې خپل وجدان او ضمیر او خپل تاریخ ته مې سر لوړي چې ما تر خپله وسه پورې د دغه هیواد په مقابل کې د دغه هیواد دښمنانو د دغه هیواد جهل ته به وایي ما د خپل وس هغه حرکت او مبارزه پیل کړې او ومې کړله. نور دې چې ما په وس باندې نه وپره، نور زه تاریخ ته لکه څه رقم چې مخکې ډاکټر صاحب ته وویل چې ما د ډاکټر شهید ډاکټر نجیب په شهادت باندې د ما سر نه ده ټیټ. ولی دا که د موږ پلرونو بې غیرتي کړې ده، دا که د موږ نیکونو بې غیرتي کړې ده، د هغو سر به ورته ټیټ، لیکن د ما سر نه ده ورته ټیټ. زه راځم په اسکه غړۍ باندې د شهید ډاکټر نجیب نوم ورسره د وخت امیر المؤمنین ورته وایم، د وخت امیر المؤمنین ورته وایم او راځم په اسکه غړۍ باندې ملاتړ یم کوم، په اسکه غړۍ یې لارم تعقیبوم، په اسکه غړۍ د شهادت لینم لمانځم، په اسکه غړۍ دا هر څه کوم. هیڅ کوم څه نه دي راته مهم. دلته چې راوتلي دي رسنیو ته د دغه هر څه سره په څنګ کې د خپل خور تر څنګ به هم درېږم او د خپل ورور تر څنګ به هم درېږم. دا په ما باندې عقده دي دغه هیواد. زه راوتلی یم، د ما دلته زندګي د هغو نه څه ناڅه جوړه ده، لیکن زه هیڅ وخت هم هغه خلک هغه خویندې هغه ځوانان چې په هغه هیواد کې پاته دي ظلم ورسره کېږي، جبر ورسره کېږي، هغه هیڅ وخت هم د هغو دغه نه کوم. ما ته پرون هم د یو عسکر ویډیو را رسېدلې ده، ما د هغو د فامیل د سیفټي له خاطر چې مې هغه ویډیو نه ده شیر کړې، په باګرام کې په هغه باندې د پښې د کته کولو دغه راغلی ده، امر راغلی ده چې د ده نه باید پښه کته شي. هغه که له خپلو دوستانو په دغه باندې په توسط باندې دا خبر تر خپلو دوستانو دلته چې کوم هغه کومندان دی، دغه بردملان اوس په اروپا کې دي، تر هغوی دا خبر را رسولی ده. بیا ما هغو ته وویل تاسو یوه مهرباني وکړئ چې دا خبره یو ځل د دې د فامیل سره ماطرح کړئ چې دوی فامیل ته سبا کومه ستونزه جوړه نه شي، موږ یې په رسنیو کې راپورته کوو تر څو د دغه هلک کادیاکل 10 کاله د که څو کاله یې بند باندې خېځولی ده، په هغه د هغه سره یې د پښې د کته کولو امر هم راغلی چې پښه باید ځینې کته سي له دې کومندان. ډیره مننه. او موږ راځو خبرې د دې کوو چې ولا هلته په وطن کې امن ده، هغه په وطن کې یو ماشوم له یو نجلکۍ سره د خبرو په سر باندې کم عمل ورسره ونسو. بله ورځ په تخار کې، بله ورځ په عینکلا کې یو طالب چارواکي کومندان له یو جلکۍ سره په د څه کړي وو، بیا له هغه سره څه وسو، چېرته ولاړی د دوی له بد نه چې څوک راوځي چې هر څه کوي، هغه وروره هېڅ خبر هم نه ده. یو ماشوم چې وروره د پیازو په غلا باندې نشي، د هغه مخ ورتوروي، وروره د هغه وروره ټول آینده ورته باقي په ونه پورې تړي، بیا عکسونه جناخي ټویټر ته یې ورکوي. دا انسانیت ته، دا شرافت ته، دا افغانیت ته، دا کوم مسلمانیت ته، دا په کوم اسلام کې راغلي، دا په کوم کتاب کې راغلي دي؟ زه بیا راځم له دو خلکو سره ودرېږم، زه بیا راځم د دو خلکو ملاتړ وکړم، په خدای چې خوله مې راچریم په قرآن کې ورسره ودرېږم. ورته ویلي مې دي، بیا هم ورته وایم چې چېرته مې ګیر کړم وروره، په دې ټنډه مې وولئ چې وروره در ما ښایسته ځوانان تللي دي، زه یم د هغو په سر کې تللی، بابا که مردار راته وایاست، کار شی راته وایاست، وروره ختم مې کوي، وروره خوله به م بنده شي، خبره ختمه، زه به له دې دنیا. ډېره